ایران ته د احمد مسعود له سفر وروسته ټولنیزو رسنیو کې د مقاومت په نوم جبهې قوماندانان بیا راڅرګند شول. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په ټولنیزو رسنیو کې د مقاومت په نوم جبهې د دوو مخکښو قوماندانانو خالد امیري او حسیب پنجشیري تازه انځورونه خپاره شوي دي. سرچینې وایي چې دا انځورونه نوي دي او دواړه قوماندانان دا مهال د افغانستان په غرنیو سیمو کې حضور لري. حسیب پنجشیري په یو ویډیو کې ویلي، وطن مو د طالبانو تر اشغال لاندې دی او موږ د خپل وطن د ازادۍ لپاره مبارزه کوو. دا انځورونه وروسته له هغې خپرېږي چې د دغه جبهې مشر احمد مسعود ایران ته سفر کړی دی او هلته یې له ایران لوړ پوړو چارواکو سره لیدلي دي. یادونې وړ ده چې خالد امیري او حسیب پنجشیري د پخواني حکومت د ځانګړو ځواکونو غړي ول. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې